د افغان پوځ دا سرتیری مجاهد نومیږي. دی وایي 15 کاله د ملي اردو په لیکو کې دنده مخته وړې. نوموړی کیسه کوي چې 2 کاله وړاندې له وسلوالو مخالفینو سره هلمند ولایت کې د نښتې پر مهال یوه پښه سخته ټپي شوه چې دی یې په امساګانو ګرځېدو ته اړ کړ. له نورو خلکو سره یې په ملي پروسه کې د ګډون لپاره پلي مزل کړی او د بېسودو اړوند وچ تنګي ته د رای اچونې مرکز کې د خوښې وړ نومان ته رایه کارولې. ملي پروسې ته ژمن دی او هیله شته چې د رایه به رنګ راوړي او هیواد به پرمختګ وکړي. خدای مهربانه دی، پوه شئ، بس وطن به هم په خپو ودرېږي، موږ به هم خوشحاله یو، ټول خلک به خوشحاله، امن امنیت به راشي. بس همدغه غوښتنه انشاءالله په وطن کې امن او سوله راشي، دا جنګونه او دا وحشت ختم شي. خدای پاک امن امنیت راولي، هر سړی به په دغه باندې زندګي کوي په ارامه. مجاهد وایي رایه یو امانت وه او خوښ په دې دی چې ملي پروسه کې ګډون کوي. خو غوښتنه یې له راتلونکي ولسمشره دا وه هغه سرتیرو چې د په څیر د هیواد په ساتنه کې د بدن غړي له لاسه ورکړي پاملرنه وکړي. څه دی چې ستونزې خو دي، خو بیا هم غوښتنه هم کړې ده او دغه زمونږ دولتي تقاوتي حسابونه او هغې کې لږ مشکلات شته دی. خو وعده یې کړې ده چې صحیح به شي، که صحیح نه شو دغه انتخابات یې راته ښودلي و، د دې نه انتخاباتو نه بعد د خیره سره کابل ته ځو، وزارت ته ورځو. د 2 کالو کې تقاوت یې راته جوړ کړی، خو هغسې معاش ما نه دی اخیستی چې لکه زما پې مخکې ګزاره کېده، کور مې پرې روان و. خلک یې هم په ملي پروسه کې د په دې ځان رای اچونې تر مرکز راتګ ستاینه کوي او په ټاکنو کې د برخه اخیستنې روحیه یې هغو خلکو ته هم ورکړه چې ملي پروسه کې د کومې امنیتي پیښې د رامنځته کېدو له امله برخه نه اخیسته. مجاهد وایي چې د هیواد ملي ګټو ته ژمنتیا د بریا ګام دی.